د ځمکې نه هر څوک څه مخ په بره ګرځېدل د ځمکې نه هر څوک څه مخ په بره ګرځېدل یوازې پښتانه و بې هنره ګرځېدل هغوی چې نن د سیالو سره سیال دي ته خبرې هغوی چې نن د سیالو سره سیال دي ته خبرې هغوی به څو ورځې په نهره ګرځېدل په خپله یې ځانونه د ګیدړ خوراک ته جوړ کړل مرغان چې په ځنګل کې بې وزره ګرځېدل په خپله یې ځانونه د ګیدړ خوراک ته جوړ کړل مرغان چې په ځنګل کې بې وزره ګرځېدل یو ورور دلته د بل ورور وینو څښلو ته تیار و نو خود به دغه خلک در په دره ګرځېدل یو ورور دلته د بل ورور وینو څښلو ته تیار و نو خود به دغه خلک در په دره ګرځېدل نړۍ د پرمختګ په لور روانه وه عباس حیران یم چې دوی څنګه ناخبره ګرځېدل نړۍ د پرمختګ په لور روانه وه عباس حیران یم چې دوی څنګه ناخبره ګرځېدل راشه واخله که مې زړه غواړي جانانه فضل صاحب راشه واخله که مې زړه غواړي جانانه وایه نور څه خو مې نه غواړي جانانه زه بازار له ځمه څه درله راوړم شا به ووایه ته څه غواړې جانانه زه بازار له ځمه څه درله راوړم شا به ووایه ته څه غواړې جانانه یو سروخي پوډر بنګړي بل دنداسه شبل د سترګو ته رانجه غواړې جانانه یو سروخي پوډر بنګړي بل دنداسه شبل د سترګو ته رانجه غواړې جانانه دا بنګړي به زه واپس دوکان له یو ته کدې نه لږ واړه غواړې جانانه دا بنګړي به زه واپس دوکان له یو ته کدې نه لږ واړه غواړې جانانه ما ځولۍ کې درله ډېرې نښې راوړې خوښ کا شنه اخلي که سره غواړې جانانه دا په څو دي دا په سل دا په 50 دي دا له ګران دي که دا ښه غواړې جانانه زاباز به یې په لپو لپو درکړم ښکارې تږی اوبه غواړې جانانه دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي صدر صاحب دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم دا میرات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي مننه قربان مشم چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زمونږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی زمونږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی خو ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي قربان مشم زمونږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی خو ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي الله درله لالې ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه کې زکات پکې راځي الله درله لالې ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه کې زکات پکې راځي د وخت راکولو توجه ډېره